اخ وطنه ناول دویمه برخه. یودم په اوبو کې چړپا شوه. ټولو ور وکتل. یو 12 کلن هلک دویمه نجلۍ هم لښتي ته ور ټېل وهله. دوی نجونو په بیړه له اوبو راوختې. هلک خندل خو لندې نجونې لړزېدې. یوې یې ژړل. پیشو وویل زما سترګې تر تا تیزې دي. د نجلۍ شونډو څخه وینې روانې وې. په هماغه ځای کې د لښتي ژۍ راوتلې تیږې درلودې. هیلۍ وویل نجونې ولې څه نه ورته وایي؟ دواړه تر هلک پیاوړي دي. یوه یخ رپوي بله ورته ژاړي. پیشو وویل دا باتور نومیږي. زما نه یعنې تورزن بس سرونه پرې کوي. د دې خلکو ډیر نومونه لا وحشتناکه دي. باتور د کوکوګلې دویم زوی دی. نجونې د رحمدل او کوکوګلې له ډاره څه نشي ویلی ورته. یوه ورځ یوې خور له باتور سره مازې خبره اړولې وه. هر شنو لښتو ته واچوله. ویې ویل چې تاسې ټولې یوه خوا باتور بله خوا ټولې به د باتور پښو کې حلالې کړم. چرګې وویل هغه دی رحمدل راغی. په تاکونو کې یو چاغ سړی ودرېد. ګېډۍ تر د نیم ګز مخکې راوتلې وه. پیشو وویل هلئ ځانونه سم کړئ. هیلۍ هم دې سړي ښکار ته نیولې وه. خړنه سترګه یې پټه کړه. هیلۍ د رحمدل په لیدو تر ونې شا پټه شوه. پیشو وویل زه د زړه دې غټ ونیسم له دومره لرې د نه وینې. یودم د کور د خوا له دروازې یو ځوان راغی. له رحمدل سره ودرېد. څه یې وویل بیته ته دروازې ووت. پیشو وویل دا یې مشر زوی دی. 21 کاله عمر لري. غیرت نومیږي. خو د شپې له ډاره بولو ته نشي راوتی. نومي غیرت دی. تر اوسه لا کوکوګله په برنډه کې ورته ولاړه وي. غلې شوه. له لرې رحمدل ته وکتل او ویې ویل د رحمدل بریتونه داسې په اسانۍ نه زړېږي. یوه خبره خو شته. بیرته د باغ دروازه خلاصه شوه. غیرت یوه پسه تر غوږ نیولی و. پیشو وویل باید پوه شم. تر لښتې یې ټوپ کړل. د تاکونو په جوه کې یې منډه واخیسته. پسه ته نږدې ودرېده. رحمدل وویل غیرته زویه ولې ورته ګورې؟ مریض پسه چا جوړ کړی؟ ورشه چاړه راوړه. پیشو پسه ته ورنږدې شو. ویې ویل سر خو دې غټ دی څه بلا وهلی یې؟ پسه مړې سترګې ور واړولې. ښه نه یم. د خولې خوند مې بد دی. دا 2 ورځې مې د وښو څکه نه ده کړې. غیرت اوږده چاړه راوړه. رحمدل په جګو پښو کېناست. چاړه یې یوې خویې ډبرې ته ونیوله. پیشو وویل شیبه وروسته به د په همدې چاړه مرۍ در پرې کړي. پسه وچونګېد. سترګې له اوښکو ډکې شوې. غیرت وویل شیرین آغا په دې پسه مو د خدای زر او پیسې ورکړي. پوره 10,000 افغانۍ. یو څه وخت بلا نور هم ورته وګورو. رحمدل وویل نه وینې چې سکه یې ختلې او بېدمه ده؟ پیشو وویل پسه غواړي چې له چاړې خلاص شي. پسه وویل هو همداسې ده. په رحمدل یې منډه ور واخیسته. مناسب دی. غټه ککرې دی. د رحمدل کوناټو ته سیخېدی شي. ویې وهه. په پسه لړزه راغله. پیشو وویل هسې دې هم وژني. زما خبره ومنه. له وسه مې نه کېږي. بس د ژوند لپاره دې وروستی قوت سره راټول که. ویې ازمایه. پسه د مخې په پښه ځمکه ګروله. چټکه منډه یې واخیسته. درب شو. رحمدل د انګولو تر یوې پښتۍ هوایي تېره شوه. په دویمه کې دوړه پورته شوه. غیرت په خوشحالۍ ناره کړه شکر خدایه پسه جوړ تیار دی. له تاوانه بچ شو. دوړه کېناسته. د رحمدل پټکی په غاړه کې پروت و. په ککرۍ یې له خاورو نه برېښېده. پیشو پسه ته ورغله. ویې ویل په دنیا کې کمزوری مخلوق ژوند نشي کولی. زړور به یې. هله مازې د یوه تاک پاڼه په خوله کې ونیسه. دا به د اشتیا درښودلو نښه وي. پسه په زحمت یوه پاڼه ور وشکوله. مازې څوکه یې په غاښونو کې تکیه کړه. پیشو ور غږ کړ اوس نه لږ مسک شه. خندانه شه. د پوره صحت نښه دې ده. پسه سپین غاښونه راویستل. پاڼه ولوېده. غیرت یې تر غاړې لاس راتاو کړ. له پسه سره کلا ته ننوت. خوشحاله برېښېده. پیشو بیرته د توتانو سوري ته ورغله. ویې ویل چرګې هیلۍ څه وایي؟ چرګې وویل وایي چې دلته نجونې ولې مکتب ته نه ځي. پیشو په چمن کې اوږده وغځېده. خرې ته یې وکتل. سپږمې خو دې غټې دي. وږې یم. د کوم غږ بوی دې نه دی حس کړی؟ خرې په غوسه ور وکتل. هیلۍ وویل رښتیا وایم. پیشو وویل څه؟ په نوره دنیا کې نجونې درس وایي. د نجونې ولې له مکتبه دلته پاتې دي؟ پیشو کېناسته. هیلۍ ډېره ساده ګله یې. کم عقلې پوښتنه مه کوه. دلته لا هلکان په سخته مکتب ته پرېږدي. نجونې خو لا پرېږده. یودم ودرېده. ویې ویل راځه. هیلۍ ګردې حیرانې سترګې ور واړولې. چېرته؟ راځه چې د دې وطن د نجونو د ژوند ماسې یوه څنډه در وښیم. رهي شوه.
دواړه کټارې ته ودرېدې. پیشو وویل دا نجیبه نومې ده. تر شیدو سپینه وه، تر پنیر پسته شنې غټې سترګې یې درلودې، په هفتو هم نه لمبېده، خو اوږده تور ویښته یې خدایي ځلېدل. د زیږو ویښتو هر تار یې د خیاطۍ د ګوګړۍ تر تاره ډبل و. 3 کاله مخکې یو دم ناروغه شوه، سترګې یې تورې حلقې پیدا کړې. نه یې ډاکټر ولید او نه یې چا پوښتنه وکړه. نجرۍ ورو ورو ډنګرېدله، اخر یوازې پوستکی پاتې شو. مور او پلار یې خفه و، خو د نجلۍ ناروغي یې زړونه خوړل. بله اندېښنه ور ولوېده. دلته چې څومره مشره خور نه وي واده شوي، 2مه یا 3مه خور یې څوک نه غواړي. باید مشره خور یې واده شي، بیا 2مه او 3مې ته نوبت ورسیږي. 4 هډوکي ناروغۍ نجیبې ته په نوم رایبار نه ور پرېښوده. وخت ووت، د نجیبې له رغېدو هیله وخته. دواړو د نجلۍ مرګ د کور پرده ګڼله. یو سهار مې د کوکوګلې چغې واورېدې، ورغلم، نجیبه مړه پرته وه. خدای خبر ما لا تېر مازدیګر ولیده، په ولاړو یې لمونځ کوه، سجدې ته چټکه ورتله. نجیبه یې همدلته پرېمینځله. مور یې د نورو ښځو ترمنځ خاورې بادولې، ځان یې له خوراکه لوېدلی ګاڼه. خو ما په خپله ولیده، پټه به دالان ته ولاړه، د 5 نفرو حق به یې خوړه. د دې خلکو ټول کړه وړه لباسي دي. پیشو غلی شوه. هیلۍ وویل خو د نورې دنیا خلک داسې نه دي. یوه ورځ مې په ډنډ کې لامبو وهله، 4 کسان راغلل، زه، سړی او 2 وړې نجونو په توپ پسې منډې کړې. خو سړی او ښځه نږدې د لرګي په اوږده څوکۍ راته کېناستل. له خبرو یې پوه شوم چې د نجونو مور او پلار دي. دواړه د خپلو اولادونو په صحت غږېدل. نجونې تکې سرې چاغې روغې او جوړې وې، خو دوی سره ویل چې د نجونو د ډاکټر د چکاپ وخت را نږدې دی، له پانګه پور اخلو. دواړه باید له سره تر پښو معاینه شي. پیشو وویل خو رحمدل او کوکوګله داسې نه دي، راځه. دواړه لښتي ته ورغلې، نجونو ته نږدې کېناستې. پیشو وویل د رحمدل 2مه لور یې په بدل ورکړه، 13 میاشت راغلې وه. مور ته یې بدې ورځې کولې، ویلې چې 50 کلن میړه مې پوډري دی، د ورځې مې 3000 لښتو ته اچوي، وهي مې، په کور کې هېڅ هم نه دي را پرېښي. زما له دې ځایه وړې د واده ګاڼې خو پرېږده، ان پیالې یې لا خرڅې کړې. خو مور یې ورته وویل چې نه، میړه حق در باندې لري، خپل کور دی، که دې مړه هم کړي عزت ته به یې ګورې، باید وخت ورسره تېر کړي. لورې چغې وهلې، ویلې چې خبره له عزت تېره ده. ټوله ورځ د ولسوالۍ په بازار کې سوال کوي، په خاورو او ډیران کې له سپو سره پروت وي. خو کوکوګلې ورته ویل چې له خپل نصیبه یې وګڼه، دا ستا نصیب دی، اوس د نصیب په هماغه کور کې لیکل شوی دی، جنازه به دې ترې وځي. دا خلک خپل ټول حماقت یا په نصیب وراچوي او یا په شیطان. پیشو غلی شوه، ویې ویل دا مخامخ یې 3مه لور ده، سایره نومېږي. یو دم یې هیلۍ ته وکتل، ته یو وار لمر ته شه. هیلۍ حیرانې سترګې ور واړولې. پیشو وویل نه دې خورم. هیلۍ لمر ته ودرېده. پیشو وویل وزرو دې ورنګه رڼا پیدا کړه، اوس نو د سایرې ویښتو ته وګوره، ستا د وزرو غوندې ځلیږي. خوارکۍ نه ده خبره، رحمدل یې په پټه د سودا خبره کړې، بس مالګه یا شیریني یوازې جوړ جاړي ته ماتله ده. رحمدل 21 لکه ولور غواړي، کونډ تر 13 لکو ورته پورته شوی دی. کونډ له اولې ښځې هم اولاد نه لري. ډاکټر ورته ویلی دی چې مشکل په تا کې دی، وچې، خو کونډې نه مني. خیر، کونډ څه تاوان کوي؟ که یې اولاد ورته پیدا کړ، واوه، که یې په داسې ښکلې پیغله خو به یې سات تېر شي، که وتښتېده وایي به چې مرداره ده، هلې ویې ولئ مړه یې کوي. دلته د نجلۍ د مرګ پوښتنه نشته، بس یوازې د مردارې ټکی ورپورې وتړه، ټک پرې وکه، په تندي یې ووله مړه یې که، وروسته ووایه چې مرداره وه، څوک یې پوښتنه نه کوي. هیلۍ وویل خو په نوره دنیا کې نجلۍ خپل واک لري، تر 18 کلنۍ خو یې قانوني ودېدا جواز نه لري، وروسته یې هم په زړه کې واده ده، که یې نه کوي خپله خوښۍ ده، هر وخت چې یې خوښه وي له چا سره یې کوي، کس به ګوري له هغه سره به واده کوي. پیشو وویل دا خبرې نو بیا رحمدل دی ته کوپر ښکاري، اوس پوه شم چې په رښتیا دې نیمه دنیا لیدلې ده. رحمدل خبرونه نه قضا کوي، ډېر وخت راډیو اوري، زه هم کله کله ورته ناسته یم. یوه ورځ په راډیو کې هم ستا خبره وکړه، خو رحمدل نسوار تو کړل، د راډیو ستنې واړوله، په غوسه یې وویل د انګریز بچیان د کوپر قانون غږوي. پیشو غلی شوه،
دریو نورو نجونو ته یې وکتل. زرمینه، نوریا او ګلالۍ هم هاغه دي، غالۍ په مینځي. نورې دوې وړې خویندې په کور کې دي. یوه بله یې په وړکتوب کې مړه شوه. د 2 میاشتو وه. کوکو ګله په خوب کې ورباندې اوښتې وه او وژلې وه. واښه وښورېدل. پیشو ور وکتل. د خرې ډنګرې پښې راوتې وې. پیشو وویل: خرې اعصاب مې مه خرابوه، بیا به وایې چې در باندې ګرمه یم. لږ لرې ودرېږه، د خولې د بد بوی راځي. چرګه هم له خپلو بچوڼو سره راغله. هیلۍ وویل: د رحمدل دا 2مه ښځه ښایستوکې ده، خو غاړه یې سره ښکاري. ولې؟ پیشو وویل: نیازۍ نومېږي. دا د رحمدل د څپېړې نښه ده. رحمدل درانه لاسونه لري. خدای کوي د څپېړې نښه میاش هم ورکه کړې. هیلۍ وویل: ولې؟ نیازۍ څه کړي وو؟ پیشو چرګې ته وکتل. ویې ویل: چرګې، چونچوڼې دې له دې ځایه بیا راونه باسې، بیا به وایې چې بېادبه یې. د ماشومانو خبرې نه دي، موږ تاسې سره غږیږو. چرګه له خپلو چرګرو سره روانه شوه. پیشو وویل: 2 شپې مخکې د باندې په خوړو پسې ګرځېدم. شپه وه، خو سپوږمۍ ته د موږک برید هم ښکارېده. د رحمدل غوسناک غږ راغی. په کړکۍ کې ورته کېناستم. یو ځای پرده چوله وه. رحمدل له نیازۍ څه غوښتل، خو د نیازۍ زړه نه و. رحمدل ته غوسه ورغله. له ناوړه سره یې شنه نسوار له خولې تو کړل. بیا یې د ښځې غاړې ته کلکه څپېړه ورکړه. ویې ویل چې یا د میړه حقوق نه دي در معلوم، یا کوم بل یار لرې. خرې وویل: نیازۍ ملامته ده، ټکه خو نه رالوېده، پردي سړي خو خوله نه ترې غوښته. پیشو ور وکتل. له ډېرې غوسې د برېتو تارونه نیغ ودرېدل. ویې ویل: خرې، سترګې دې پټې کړه. خرې په حیرانۍ ورته وکتل. پیشو وویل: زما خبره ومنه. خرې سترګې پټې کړې. پیشو وویل: همدا اوس دې په ذهن کې د رحمدل څېره در تېره که، را تېره مې کړه. رحمدل درغی. خرې وویل: راغی. مخ ته یې خپلې غټې له ویښتو ډکې سپږمې او تورې ډبلې شونډې در نږدې کړه. دا یې را نږدې، نور څه؟ یو دم یې ستا په پلنو تورو شونډو د رحمدل د نسوارو لاړې درغلې. خرې کانګې کړې، مخ یې واړو. تر ډېره یې زړه هسکېده او زړه یې بدېده. هیلۍ وویل: بدمرغه ښځه، له دې سره به څوک شپه تېره کړي. پیشو په خبره کې ورولېده. ولې نصیب به شپه ورسره تېروي. دا خلک هر څه په نصیب پورې تړي. رحمدل یې په نصیب کې و. نیازۍ به تر مرګه همدې مردار خور ته ناسته وي، ځکه همدا یې په نصیب ده. هیلۍ وویل: په نوره دنیا کې هم ښځه او هم میړه له یوې بلې څخه راضي وي، خو دی تر ویدېدا مخکې غاښونه پاک مینځي. د دواړو په سرو شونډو او سپینو غاښونو د چا مینه راځي. ان ځینې یې له ګډې ویدېدا مخکې تر اوبو وځي، سپری ووهي، خوشبويي ترې خیږي. پیشو وویل: خو دلته رحمدل له خولو به یې د خرګونو څخه بوی خیږي، خوله به یې د تفداني بوی ورکوي. له 18 کلنې نجلۍ به خوله غواړي. توبه خدایه، وګوره د 80 کالو بوډا به وي، د 25 کالو یا د 18 کالو ځوان نجلۍ به ورته ناسته وي. غلې شوه او ورو یې وویل: ورته وګوره، د نیازۍ سرې شونډې او سپین غاښونه به د رحمدل په تورو شونډو او چنجنو غاښونو ولګېږي. آیا دا انصاف دی؟ رحمدل تر پنډو تورو شونډو خو د خرې شونډې لا ښایسته دي. پیشو خرې ته وکتل او ویې ویل: خرې، تا ته به خوله درکم، خو رحمدل ته به یې ور نه کړم. خرې ته غوسه ورغله. نه کرارېږې. چرګه له خپلو چرګوړو سره راغله او ویې ویل: پیشو، مردارې خبرې دې خلاصې شوې. پیشو وویل: که څوک واقعیت ووایي مردارې یې بولئ. د رحمدل ناره راغله: و د غوا لورانو، ډوډۍ نه راوړئ، سره غرمه مو کړه. ټولو ور وکتل. رحمدل د تاکونو په منځ کې را روانو. نجونې ودرېدې. هیلۍ تر خرې پټه شوه. رحمدل راغی. یو دم یې چیغه کړه: څه دې سپي سترګې مو راته نیولې دي؟ انسان مو نه دی لیدلی؟ یوه ګوله زار راوړئ. پیشو په ملنډو وویل: انسانه، په هر چا پورې د انسان نوم مه ورتړه. نیازۍ سپین لاسونه لښتي ته ور ټیټ کړل. د روانو رڼو اوبو سر د پوډرو زګ واخیست. ښځه د وړې دروازې خواته ورغله. رحمدل د ونو سوري ته په لیمڅي کېناست. کړپا راغله. یوې وړې نجلۍ تر ځان غټ چلمچي راخیستی و. تر شا یې بله نجلۍ له دسترخوان سره را روانه وه. هیلۍ وویل: رحمدل همدلته ډوډۍ خوري؟ پیشو ځواب ورکړ: هو، پخوانی عادت دی، د هوا له ګرمېدو سره د غرمې ډوډۍ په باغ کې وي. رحمدل چغه کړه: څه ته ګورئ؟ وړې نجلۍ له لښتي بدنۍ ډکه کړه. چلمچي ورته کېښود. د رحمدل له لاسونو خړې اوبه تویې شوې. هیلۍ وویل: رحمدل خو په لښتي کې هم خپل لاسونه پرې مینځلی شوی، 2 ګامه لرې نه دی.
دې وړې نجلۍ ته وګوره، له کوره یې تر ځان غټ چلمچي راوړ. پیشو وویل دا نو بیا رحیم دل ته خوند نه ورکوي، دا خلک په چلمچي کې خپل عزت ویني. نیازۍ له 2 کاسو سره راغله، ویرېدله خو ځان یې راقابو کړ. رحیم دل ور ناره کړه ولې دومره هوایي څه خبره ده، کوم یار دې در په زړه شو، ځمکې ته نشي کتلی. ښځې دسترخوان هوار کړ، غبرګې کاسې یې پرې کېښودې. پیشو په خپلو شونډو ژبه تېره کړه. آخ د پسه سر. هیلۍ ور وکتل، په یوه کاسه کې له لندې ډوډۍ مړ تاو پورته کېده، بله د پسه سلامت پوخ سر نیولی و. پیشو وویل خرې شکر وباسه چې حلاله نه یې، که نه اوس به د له کاسې تورې سپږمې راوتلې وې. خرې یوازې ور وکتل. د رحیم دل 2 زامن راغلل. مشر یې دسترخوان ته ورغی. باتور هیلۍ له ځمکې ور واخیسته او ویې ویل والوځه. هیلۍ یې پورته واچوله، په ځمکه ولوېده، کاغې کړل. باتور دسترخوان ته ورغی. هیلۍ د پیشو تر څنګ عاجزه ودرېده، سترګې یې ډکې وې. پیشو وویل خوا مه بده وه، د دې خلکو همدا ساتیري ده. د رحیم دل غږ راغی باتوره بچیه لاس در نه هیر شول، لاس دې ومینځه. هلک چلمچي ته کېناست. رحیم دل ناره کړه دې سترګې دې راته نیولې دي، ړنده یې، هلک ته د لاس اوبه ور واچوه. نیازۍ په منډه راغله، بدنه یې ور پورته کړه. د رحیم دل له لاړو سره لنده ډوډۍ باد شوه. لعنت به دې پر تا وي، ډېرې سپۍ سترګې دي ښوروا ټکی مالګه نه لري. نیازۍ لړزې اخیستې وه. رحیم دل کاسه پورې وهله، غوښه یې ور نږدې کړه. پیشو وویل مخ دې تور شي، غوښې ته یې چل جوړه و، شوروا نه خوري یوازې غوښه خوري. پیشو ځوانې ښځې ته وکتل، د ښځې ډکې سرې شونډې سره سریښ وې، خو له سترګو یې مړې اوښکې بهېدلې. پیشو وویل بلا دې پې وګرځه. د هیلۍ غږ راغی په کاسه کې سلامت سر پروت دی، دا خو به سړی وخوري. ښځو ځان ته بل دیګ باندې کړی دی. پیشو وویل نه، ښځې به پاتې شوي ښوروا یوه بدنۍ اوبه ور اضافه کړي، دوی ته یوازې لنډه ډوډۍ ور رسیږي. ولې مه پسې ګرځه، نیازۍ ته وګوره. سلامت رحیم دل یې په یوه اوښکه نه ارزي، غلی شوه. ویې ویل که مې واک درلودی رحیم دل مې په پښو حلالو. اخ نصیب نصیب. د رحیم دل سترګو ته وګوره، د کربوړي غوندې ګردې سترګې یو تار باڼه نه لري، خو د ښځو بڼورو غټو سترګو یې سم سیوري جوړ کړي دي. ورته ځیر شه، لمر یې په سر ولاړ دی، پر نیمایي غومبرو یې د بڼو سوري راغلي دي. هیلۍ غاړې ته یې وګوره، غاړه یې ستا تر غاړې اوږده ده، خو د رحیم دل سر په اوږو پورې نښتی دی. د رحیم دل پښې دې خدای نه درویني، پرونه د پوندو چاودونو ته ستن نیولې وه، ګنډلې یې. پیشو غلی شوه او ویې ویل که ښایسته ځوان وای همدا اوس مې د رحیم دل سره د لښتۍ په اوبو کې مقابله کوله او په دې لښتي کې به مې اچولی و. د به له چاودو ډکې پښې وهلې، لاسونه به یې خوځول، په اوږدو خیرنو نوکانو به یې ځمکه کیندله، خو ما به تر هغو نه پرېښوده چې په اوبو کې له تورو شونډو اخري ډومبک نه وای راوتلی. بیا مې نیازۍ په غېږ کې اخیسته، د باغ تر دیوالو مې اړوله، غر ځنګل دښته فرق یې نه کاوه، خو داسې ځای مې وړه چې بني ادم نه و. ما به د نیازۍ په زنګانه سر ایښوده، خلاص پاسته ویښته به یې زما په مخ پراته ول، دی به مچکې رانه اخیستې، ما به نخرې کولې. اخ څه عاشقانه فضا او څه ښکلی ژوند به و. غلی شوه او ویې ویل توبه که ده چې انسان نه یم. رحم دل به وای. چرګې او هیلۍ وخندل. پیشو وویل خرې ستا وربوز ولې زړېدلی دی، تر اوسه مې یوه ستا خندا ستا ونه لیده. د رحم دل غږ راغی دا سر مات که. نیازۍ په لړزانده ګامونو ورغله، د پسه سر یې ور واخیست، لښتي ته نږدې ډبره ورته ونیوله، بیرته راغله، د پسه ککرۍ یې څڼ وهله، په کاسه کې سپین چکې مازغه ولوېدل. رحیم دل په خوند وویل